ورسه او ځان ته صحیح معلومات وکړه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هم په تلوار د بني نجار و منطقه ته ورغلی او د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه ځینې داسې پوښتنې وکړې چې جواب یې بې له نبي څخه او بل چاته نه ور معلوم. کوم وخت چې صحیح جوابونه واورېده پر هغه ځای او په هغه ساعت ایمان راوړي. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه هغه اول يهودي دی چې په اسلام مشرف کیږي. او بیا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل: یا رسول الله، يهود تهمتي او بهتان ویونکي قوم دي. د مخه تر دې چې ته زما په باره کې پوښتنه ځینې وکړې، که زما په اسلام خبر سوه ستا په حضور کې پر ما بهتان او تهمتونه وایي، نو د مخه تر دې چې زما د اسلام خبر نشر سي، يهود او د هغو مشران راوغواړه او د دوی څخه زما په باره کې پوښتنه وکړه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم يهود راوغوښته او عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه دالته په یو خونه کې پټ شو. يهود راغله او کښېنسته. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دوی و اسلام ته دعوت کړه، خو دوی انکار کوي او اسلام نه قبلوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عبد الله ابن سلام په باره کې پوښتنه ځینې وکړه چې عبد الله ابن سلام په تاسو کې کوم مقام او درجه لري. يهود ویل: هغه په موږ کې لوی عالم او د لوی عالم زوی دی، زموږ سردار او د سردار زوی دی، په موږ کې د ښه او لوی مقام خاوند دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل: که هغه ایمان راوړي بیا تاسو څه وایاست؟ يهود ویل: الله دې د دې کار څخه وساتي، او دا جمله دوه درې واره تکرار کړه. عبد الله ابن سلام رضی الله تعالی عنه د هغه پټ ځای څخه راووتی او ویل: اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. دا پر يهودو لوی دلیل و چې دا دین حق دی. مګر يهودو څه وویل؟ يهودو وویل: دی په موږ کې د عقل درواغجن او جاهل دی، او د نور بد یې بیانول. دغه د يهودو غدر او خیانت دی. لږ وخت د مخه اقرار کاوه چې عبد الله په موږ کې عالم، مشر او شریف دی، مګر چې ویلې ده چې خبره د دوی په نفع او فایده نه ده. نور څه وایي؟ ورونو، يهود وفا او وعده نه لري. په عربي کې متل دی چې وایي: اليهود ليس لهم العهود. دا هغه اوله تجربه وه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو ته د مدینې منورې د داخلېدو په اوله ورځ حاصله سوه. ورونو، موږ د نوې ټولنې د جوړېدو لپاره د مشکلاتو خبرې کولې، او دغه ذکر سوي د درو ډلو مسلمانانو، مشرکانو او يهودو مشکلات هغه مشکلات وه چې د داخله څخه متوجه وه، مګر د خارجه څخه هغه شریره قوه چې د مسلمانانو ضد او د اسلام دشمنه وه، هغه قریش وه. د لسو کلو راهیسې هغه چې مسلمانان د دوی تر لاس لاندې وه، د عذاب ټوله طریقې که وهل او ټکول وه، که عذابونه او ازارونه وه، که لوږې او مقاطعې وې، ټوله یې پر استعمال کړې. بیا چې مسلمانان و مدینې منورې ته هجرت وکړي او لاړه، د دوی ټول مالونه یې که مځکې وې، که کورونه، که مالونه وه، که حیوانات، ټوله یې غصب او مصادره کړه. د دوی او د دوی د ښځو او اولادو په مابین کې جلاوالی راوستی، او پر کومو کسانو چې قدرت پیدا کړي هغه بندیان کړه او عذابونه یې ورکول. یوازې دا نه وه، بلکې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم چې د اسلامي دعوت خاوند و، د وژلو اراده هم وکړه چې دی علیه الصلاة والسلام او د دعوت ټوله د بین یوسي، او دغه دسیسې د عملي کولو دپاره خپل ټول طاقت استعمال کړي. پس له دغه ټولو عذابو او ازارو چې مسلمانانو و داسې مځکې ته هجرت وکړي چې د دوی څخه 1500 کیلومتره لرې وه، بیا یې په سیاسي عمل لاس پورې کړي. قریشو په عربو کې دیني او دنیوي صدارت او ریاست درلودی، ځکه دوی د حرم اوسېدونکي وه او د بیت الله شریف تصرف د دوی په لاس کې وه. نو یې د جزیرة العرب نور مشرکان د اهل مدینه پر ضد وپارول، تر داسې اندازې چې مدینه منوره د شدید مقاطعې په حالت کې سوه. واردات یې لږ سوه او هلته د مهاجرو مسلمانانو شمیر ورځ په ورځ زیاتېدی. او دا معلومه خبره وه چې د مکې مکرمې د طاغي مشرکانو او د مسلمانانو په مابین کې په نوي یا د هجرت په وطن کې جنگي حالت برقرار وو، او دا د مسلمانانو حق وو چې د مکې مکرمې د طاغیانو مالونه مصادره کړي او واخلي، لکه څرنګه چې هغو د دوی مالونه مصادره کړي او اخیستي وه، او پر هغو هغسې عذابونه تیر کړي لکه پر دوی چې یې تیر کړي وه، او د هغو د ژوند په لار کې هغسې مشاکل پیدا کړي لکه دوی ته چې یې پیدا کړي وه، کاسه په کاسه ورکړي. دا هم د دې دپاره چې دغه کفار د مسلمانانو د نیستي کولو قدرت ونه لري او د دوی د اسلامي دعوت د مخنیوي وسایل یې د لاسه ووځي.
دا هغه قضیه او مشکلات و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یو رسول او لارښوونکي د یو امام او قائد په صفت ورسره مخامخ وو، او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د رسول او رهبر په صفت په مدینه منوره کې دغه وظایف انجام کړ، او هر قوم ته د رحمت او شفقت یا شدت او عذاب څخه هغه ورکړه چې د هغه شي مستحق او لائق وو. او په دې کې هیڅ شک نشته چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم رحمت پر شدت غالب وو، ترڅو چې په لږو کلو کې امریت او اداره و اسلام او مسلمانانو ته راوګرځېده. ویونکي یا اوریدونکي به دغه کیفیت په راتلونکي بیان کې په ښکاره سره وویني. څرنګه چې موږ اوس د هجرت د شروع واقعات بیانوو، نو یوه واقعه دا وه چې د هجرت په شروع او ابتدا کې د انصارو د مشرانو څخه یو مشر چې اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات شو. دا هغه څوک دی چې تر هجرت د مخه د جمعې اول منځ د ده رضی الله تعالی عنه په کور کې ادا سو، او د دغه لمانځه خطبه هم د رضی الله تعالی عنه وویل. نو د اسعد ابن زراره رضی الله تعالی عنه وفات د هغه لویو واقعو څخه دی چې د هجرت په شروع کې پیښ شوي دي. او یوه بله واقعه دا وه، کوم وخت چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم و مکې مکرمې ته نفر ولېږي چې د مکې مکرمې څخه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کورنۍ راولي. تر دغه وخته د هجرت 4 میاشتې تېرې سوي وې، او په دغه 4 میاشتو کې په ټولو مسلمانانو کې هیڅ داسې نر کوچنی نو پیدا سوی چې ژوندی دې پاتې سي. په مسلمانانو کې چې به هر نر کوچنی وزېږېدی مړ به سو. ټول نوي کوچنیان چې پیدا کېده یا به انجونې وې یا به مړه کېده. دلته یهودو اوازه واچول چې موږ په مسلمانانو سحر کړی دی چې د دوی به هیڅ نر کوچنی نه پاتې کېږي، او په دې طریقه سره د مسلمانانو ریښه خیږي. مشران به قرار مري او نوی کوچنی به نه پکښې پیدا کېږي، چې پیدا سي هغه به مري، چې دا د مسلمانانو د نیستي کېدو سبب ګرځي. او رښتیا هم په مسلمانانو کې 4 میاشتې پرله پسې داسې نر کوچنی نسو پیدا چې ژوندی دې پاتې سي. د مدینې منورې پوره او کامل ښار او په 100 کورونه او په 4 میاشتو کې د نر کوچنی نه پیدا کېده ډېره عجبه وه. تر داسې اندازې چې خلقو د یهودو دغه اوازه ومنل چې رښتیا یې سحر کړی دی، ځکه په دنیا کې به داسې ښار نه وي چې په 4 میاشتو کې دې نر کوچنی نسي پکښې پیدا، مګر په مدینه منوره کې دا واقعه پیښه شوه. نو ځکه خلقو دغه اوازه رښتیا وبلل، تر څو چې اسماء د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه لور په داسې حال کې مدینه منورې ته راغله چې د حمل آخري میاشت وه. اسماء د زبیر ابن العوام رضی الله تعالی عنه ښځه وه، او زبیر رضی الله تعالی عنه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د عمه صفیه بنت عبدالمطلب زوی دی. نو اوس چې اسماء رضی الله تعالی عنها مدینه منورې ته راغله حامله او د حمل آخري میاشت ده، او لږ موده وروسته زوی پیدا سو چې عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه دی، او مړ هم نسو. اسماء رضی الله تعالی عنها وویل چې عبدالله ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورولي، په مسلمانانو کې نر کوچنی پیدا کیږي او نمري. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ډیر په خوشاله سو. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په خپل مبارکه خوله کې خرما وژول، او بیا یې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه په خوله کې ورکښېښول. نو هغه اول شی چې د عبدالله نس ته ورغلی هغه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک ناړې وې. د عبدالله په ولادت او ژوندي پاتې کېدو مسلمانان ډیر خوشاله سول. د ډیرې خوشحالۍ څخه عبدالله پر سر وګرځاوه. مسلمانانو د مدینې منورې په لارو او کوڅو کې د خوشحالۍ مظاهره وکړه، او په لوړ اواز تکبیرونه ویل، الله اکبر الله اکبر. دا ټول د نر کوچني د پیدا کېدو په سبب چې مړ هم نسو. او د خوشحالۍ ځای دا و چې د یهودو هغه د سحر اوازه هم په ماته سوه. نو د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه پیدا کېدل د مسلمانانو په تاریخ کې لو فتح بلل کېږي. عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه چې د عبدالله ابن زبیر رضی الله تعالی عنه د ولادت ورځ لیدلې ده، چې په دغه ورځ صحابه کرامو د د زیږېدو په سبب تکبیرونه ویل، او بیا یې د ده رضی الله تعالی عنه د شهادت ورځ هم ولیده چې د حجاج بن یوسف الثقفي لشکرو شهید کړي، او هغو هم تکبیر وایه. نو عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وایي د عبدالله ابن زبیر د پیدا کېدو ورځ مې ولیده، او بیا مې د ده د شهادت ورځ ولیده. قسم په الله هغه کسان چې د ده د ولادت په ورځ تکبیر وایه تر هغو کسانو ښه او بهتر وه چې د ده د شهادت په ورځ تکبیر وایه. ورونو د ده د ولادت په ورځ صحابه کرامو تکبیر وایه، او د ده د شهادت په ورځ د حجاج یاغي او باغي لشکرو تکبیر وایه. او په دغه وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ام المؤمنین حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها په نکاح کړه. ورونو دغه یو څه واقعات مې ستاسې د معلوماتو د زیاتوالي دپاره درته بیان کړه.
موږ مخکې وویل چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د جمعې په ورځ د هجرت په اول کال د ربیع الاول د میاشتې په 12 تاریخ چې د میلادي 622 کال د سپتمبر د میاشتې د 29 تاریخ سره برابر وو په مدینه منوره کې د بني نجار په منطقه کې د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کور مخته د خپل اوښ څخه کښته شو او وی فرمایل ان شاء الله منزل یا د استوګنې ځای دلته دی او بیا د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه وکور ته ولاړی او اول هغه کار چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د هغه په عملي کولو شروع وکړه هغه پر هغه ځکه چې اوښه هلته چوکه سوی و د مسجد جوړول و او دغه ځکه یې د هغې د مالکانو څخه چې دوه یتیم هلکان و رانیول او د مسجد د جوړولو په کار کې په خپل رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم حصه اخیسته چې خښتې او ډبرې به نقلولې او دغه په کار کې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اشتراک د صحابه کرامو نشاط او احساسات زیاتول تر داسې اندازې چې یو دغه شعر هم ووایه لئن قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضل یعنی که موږ کښینو او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم کار کوي دغه ناسته زموږ دپاره ګمراه کوونکی کار دی او دغه مځکه چې خرابه مځکه وه په هغه کې د مشرکانو پخواني قبرونه وه ژورې کندې وې د خرما درختې وې او د غرقد درخته پکښې وه د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر سره د مشرکانو قبرونه وکیندل سوه او خاورې وغورځول سوې هغه کندې اوارې او سیده سوې د خرما او غرقد درختې پرې کړه سوې په دغه وخت کې قبله د بیت المقدس و طرف ته وه د مسجد د پایو دیوالونه په ډبرو پورته سوه او نور دیوالونه یې په اومو خښتو او خټو پورته سوه چت یې د خرما په شاخلو پټ کړه سو او د مابین عمودونه یې د خرما د درختې د تنو څخه ورکړه سوه پر مځکه یې شګې او ریګ اوار سوه و مسجد ته 3 دروازې ورکول سوې د مسجد اوږدوالی 100 ذراعه و او بر یې هم د غونه یا تر دغه لږ کم و د مسجد و څنګ یا بغل ته په اومو خښتو کوټې یا حجرې جوړې سوې چې سرونه یې په شاخلو او د خرما په بلګو پټ سوه چې دا د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ازواجو مطهراتو خونې او حجرې وې کوم وخت چې دغه حجرو بنا پورته او کامله سوه نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنه د کوره څخه و دغه حجرو ته ورنقل سو او دا مو هم درته وویل چې مسجد یوازې د لمونځو د ادا کولو ځای نه بلکې یوه مدرسه یا پوهنتون هم و چې مسلمانانو هلته اسلامي تعلیمات او توجیهات زده کول او مسجد د هغه مجلسو ځای و چې هلته هغه مختلفې قبیلې پخلا کېدې کوم چې د جاهلیت د وختو څخه نفرت او نزاع جنگ او جدل په مابین کې پاته و او مسجد د اسلامي شؤونو د ادارې ځای و او مسجد لکه د نن ورځې پارلمان هلته مشورتي او تنفیذي مجلسونه کېده پر دې ټولو سربېره مسجد د هغو کسانو د استوګنې کور هم و چې فقیر مهاجر و چې نه کور درلودي نه اهل نه اولاد درلودي نه قوم او د هجرت په اول کال کې د لمانځه د رکعتو د زیاتوالي وحي نازل سوی ورونو د لمانځه په متعلق 3 مرحلې تېرې سوي دي په اوله مرحله کې لمونځ اختیاري و فرض نه هر چا چې به هر وخت هر څومره لمونځ کاوه د ده خوښ هو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خلق والمانځه ته رابلل او تشویقول خو فرض نه اختیاري و بیله د شپې د لمانځه څخه چې دغه د شپې لمونځ د یا ایها المزمل قم الليل الا قليلا په نزول سره اول یوازې پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرض سو او بیا وروسته پر مسلمانانو هم فرض سو مګر نور منځونه تر اسراء او معراج پورې نه و فرض خو په معراج کې 5 منځونه فرض سو هو د مخه مسلمانانو لمنځونه کول خو فرض نه و او بیا په معراج کې 5 منځونه پر ټولو مسلمانانو فرض سو خو ټول المنځونه 2 رکعات وو سهار ماپښین مازدیګر ماښام ماخوستن ټوله 2 رکعات او مسلمانانو هم تر هجرت پورې 2 رکعات لمونځ کاوه خو د هجرت په اول کال کې په ماپښین مازدیګر ماښام او ماخوستن کې زیاتوب وسو او د سهار لمونځ پر هغه خپل حال 2 رکعات پاتې سو او تر دغه وخته اذان هم نو خلق د لمانځه لپاره بې له کومې علامې او غږ راټولېده خلقو په خپل فکر وخت سنجاوه او د لمانځه د ادا کولو لپاره به په مسجد کې سره یوځای کېده نو د هجرت په اول وختو کې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د داسې شي په باره کې فکر کاوه چې په هغه سره خلق خبر سي چې وخت د لمانځه دی او په دې باره کې د صحابه کرامو سره مشوره وکړه ځینو ویل چې بوق یعنی تلی به پیدا کو دا یې نسبه خوښه ځکه یهودو دغه تلی استعمالول او چا بیا ویل چې ناقوس یعنی سرنا به پیدا کو دا یې هم نسبه خوښه ځکه سرنا بیا نصاراو استعمالول خو په دغه ورځ پر کم خاص شي اتفاق ونسو او سره ولاړ یو صحابي
چې نوم یې عبدالله ابن زید و خوب ولیدی. ویلي دی چې یو سړی چې زرغونه کالي یې اغوستي دي یوه سرنا ورسره ده. عبدالله ورته ویل سړی دا سرنا نه خرڅوې؟ هغه ویل څه به کوې؟ عبدالله ویل موږ د لمانځه دپاره خلق په خبروو. سړي ویل تر دغه ښه شی در وښیم؟ عبدالله ویل هو. سړي ویل هر وخت چې د لمانځه وخت سو په لوړ اواز سره وایاست الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. عبدالله ابن زید چې د خوب راویښ سو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی او خپل خوب یې ورته ووایه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل دا ښه خوب دی او دغه جملې و بلال رضی الله تعالی عنه ته وروښیه ځکه د هغه اواز لوړ او ښه دی. په دغه کې موږ ته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه تعلیم دی چې اذان باید هغه څوک وکړي چې اواز یې ښه او لوړ وي. نو مؤذن باید د ښه اواز خاوند وي ځکه خوب عبدالله ابن زید رضی الله تعالی عنه لیدلی و او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته ویل چې اذان دی بلال وکړي. اوس چې بلال رضی الله تعالی عنه لوړ و مسجد ته وختي او اذان کوي په دغه وخت کې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه بدو او په دغه اذان د خوب راویښ خو په دغه وخت کې د رضی الله تعالی عنه هم دغه خوب لیدي چې اذان پکښې و. نو ژر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته ورغلی ویل یا رسول الله والله ما دغه شی په خوب لیدي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل هو د خبرتیا دپاره دغه ښه او بهتر شی دی. او بیا پر دغه اذان وحی هم نازل سوی چې اذان یې ثابت او قایم کړي. دا دغه اذان د مشروعیت قصه وه چې هر ورځ 15 واره د دنیا په آفاقو کې پورته کیږي او د عالم الوجود ټول اطراف پریږدي. ورونو لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو د جمع کېدو الفت او محبت لپاره مسجد جوړ کړي دغه رنګه یو بل کار هم وکړي چې د تاریخ په اوږدو کې ځلانده او روښانه کار دی چې هغه د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي وه. ورونو دا خو ته معلومه ده چې مهاجرین و هغه مسلمانانو ته ویل کیږي چې د مکې مکرمې څخه یې و مدینې منورې ته هجرت کړی دي او انصار د مدینې منورې هغه مسلمانان دي چې د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم اسلام او مهاجرینو کومک او نصرت کوي. بیا نو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د انس ابن مالک رضی الله تعالی عنه په کور کې د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي جوړه کړه. هغه داسې په دغه وخت کې او په دغه کور کې ټوله 90 نفره موجود وه چې نیم یې مهاجرین وه او نیم یې انصار وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر یو د انصارو او یو د مهاجرینو څخه سره ورونه سوه. اما داسې و چې د انصارو څخه د هر نفر د مهاجرینو یو نفر د ځان دپاره اختیار کړي او د ځان ورور دې وبولي او هر ورور دې پس له مرګ څخه د هغه بل ورور د هغه میراث وړي. نه ذوي الارحام یعنی هغه اقرباو ته میراث نه رسیږي بلکې دغه اوسنی ورورګلوي دوی په میراث کې شریکوي. او دغه د میراث وړلو حکم د بدر تر غزا پورې دوام درلودی کوم چې بیا د الله جل جلاله دا قول نازل سو چې د سورة الانفال په 15 نمبر آیات کې فرمایي واولو الارحام بعضهم اولى ببعض. نو بیرته د میراث حکم وهغه خپل اقرباو ته وګرځېدی او دا کار په دې سبب وو چې هغه د جاهلیت قومي عصبیت د بین ولاړ سي د رنګ نسب او وطن فرق او اختلاف ورک سي او یوازې اسلام د خلقو د تعلق او دوستۍ سبب وګرځي او هیڅوک وهي چاته نسی ورنږدې کېدلی بې له خپلو اخلاقو او تقوا څخه. او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ورورګلوي یو نافذه او عملی عقد وګرځاوه نه فقط د خولې خبرې
چې خلق په خوله سره وایي او د عمل یې هیڅ اثر نه وي. په دغه ورورګلوي کې الفت او محبت وو، قرباني او صداقت وو. بل دا چې مهاجرینو خپل وطن، خپل کورونه او خپل مالونه پرې ایښي دي، حتی د مدینې منورې د ژوند او خلقو سره هم نابلده دي. نو چاره نشته چې یو نفر یا مسؤلیت پر غاړه وانخلي. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په امر د مهاجرینو او انصارو په مابین کې فورا واقعي ورورګلوي شروع شوه. امام بخاری رحمه الله روایت کوي کوم وخت چې مهاجرین مدینې منورې ته راغله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مهاجرینو او انصارو په مابین کې ورورګلوي برقرار کړه، سعد ابن ربيع رضی الله تعالی عنه چې د انصارو څخه دی، عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه چې د مهاجرینو څخه دی، په ورورګلوي اختیار کړي. نو سعد رضی الله تعالی عنه او عبدالرحمن ته وویل په انصارو کې زه د ډیر مال خاوند یم، نو زما مال پر دوه حصو وویشه او زه دوه ښځې لرم، پکښې وګوره هره یوه چې دې خوښوي زه به یې طلاق کړم، چې عده یې تېره سوه ته په نکاح کړه. مګر مهاجرینو د دې مسئلې څخه د ځان په ګټه کار نه اخیستی، بلکې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه ورته وویل وروره ستا په اهل او مال کې دې الله برکت در واچوي، ما ته صرف ستاسې بازار راوښیه، ستاسې بازار چیرې دی؟ عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه پیسې نه درلودې، مګر په اقتصاد او کاروبار پوه سړی و، الله عز وجل برکت پر ایښی و. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي عبدالرحمن ابن عوف که خاورې خرڅ کړي هم به ګټه وکړي. کوم وخت چې عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنه وفات سو، پاته مال یې د سرو زرو 8 میلیونه دیناره و، لکه اوس چې یو سړی 8 میلیونه پهلوي ولري. نو ویل بازار راوښیه، د بني قینقاع بازار یې ورवښوي. کوم وخت چې د بازار څخه راغلی یو څه پنیر او غوړي ورسره رااخیستي وه، دا یې د اولې ورځې ګټه وه. بیا نو هره ورځ بازار ته تلي. څو یوه ورځ د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مجلس ته په شو او پیشني کالو کې ورغلی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ورته وویل واه څه پېښه ده؟ ده ویل واده مې کړی دی. ویل څو مهر دې ورکړي؟ ویل د خرما د منډکې پر اندازه سره زر. امام بخاری رحمه الله د ابو هريره رضی الله تعالی عنه څخه روایت کوي چې انصارو ورسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته وویل یا رسول الله زموږ د ورونو په مابین کې دغه د خرماو درختې راوویشه. سبحان الله، انصار دغه دي د ورورګلوۍ د اولې ورځې څخه خپل مالونه ورسره تقسیموي. خو رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل یا بیا نو انصارو و مهاجرینو ته وویل چې تاسې زموږ سره د باغو په کار کې کومک کوئ او موږ به مو د باغو په حاصلاتو کې را سره شریکان کړو. مهاجرینو ویل خوښه او قبوله مو ده. ورونو دغه حالات د انصارو پر هغه ډېرې مهربانۍ دلالت کوي چې د خپلو مهاجرو ورونو سره یې درلوده. خو بالمقابل مهاجر مسلمانان د انصارو و دغه کرم ته د پوره تقدیر او احترام په سترګو کتل او دغه د دوی اخلاص یې د ځان په ګټه نه استعمالاوه. کار خو یې ورسره کاوه، مګر د دوی د مالو څخه فقط دونه اخیسته چې شپه یې په تېرېده. او په حق سره د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د طرفه څخه دغه ورورګلوي یو په زړه پورې حکمت او حکیمانه سیاست و او د ډیرو هغه مشکلاتو دپاره چې مسلمانان ورسره مخامخ وه ډېر ښه حل او مناسبه لار وه. لکه څرنګه چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د مسلمانانو په مابین کې دغه ورورګلوي برقراره کړه. دغه رنګه د مدینې منورې د اوسېدونکو دپاره یوه عهدنامه هم ولیکل چې دغه عهدنامې ته موږ په اوسنۍ اصطلاح د نوي اسلامي دولت دپاره قانون اساسي هم ویلی سو. دا داسې عهدنامه یا قانون و چې په هغه سره د جاهلیت رواجونه او قبیلوي اختلافات لرې او ورکړه. دې قانون د نوي دولت دپاره داخلي او خارجي نظام کښېښاوه. په دې قانون کې داسې مادې وې چې د اسلامي دولت د افرادو په خپل مابیني علاقاتو پورې تعلق درلودی او د نور خارجي خلقو یا قبیلو سره یې په علاقاتو پورې تعلق درلودی. یعنی داخلي او خارجي سیاست دواړه پکښې ځای سوي وه چې اوس به د هغه قانون ځینې لوی او مهمې مادې درته بیان سي. اوله ماده، ټول مسلمانان که د قریشو څخه وي که د مدینې منورې د اوسېدونکو څخه وي او هر هغه څوک چې د دوی سره یو ځای کیږي او د دوی په ملګرتیا جهاد کوي، دا ټول د نورو خلقو څخه جلا ځان ته یو امت دی. دوهم، دغه ټول مسلمانان د قبیلوي اختلاف سره په خپل مابین کې کومک سره کوي او د خپل بندي یا بندیانو د خلاصولو دپاره په عدل او احسان سره فدیه ورکوي. دریم، مسلمانان په خپل مابین کې یو پوروړی یا غریب عیالدار نه پرېږدي چې د ده سره کومک ونه کړي یا یې د بندي فدیه نه کړي وربرابره. څلورم، مسلمانان ټوله به هغه چاته یو لاس دي چې پر دوی ظلم او تجاوز کوي یا په دوی کې فساد او ګناه نشروي، که څه هم دغه څوک په دوی کې د یو چا اولاد وي. پنځم، یو مسلمان به بل مسلمان د کافر په بدله کې نه وژني او نه به د کافر سره د مسلمان په مقابل کې کومک کیږي. شپږم،
د کفارو سره به په فی سبیل الله جنگ او جهاد کې د مسلمانانو صلح په پوره اتفاق او اتحاد وي. داسې نشي کېدلی چې ځینې مسلمانان په انفرادي ډول صلح ورسره وکړي. اووم، هر هغه مؤمن چې په دغه عهدنامه اقرار کوي او ویې مني پر الله او د آخرت پر ورځ ایمان ولري، دا نه ده ورته روا چې د یوه کافر نصرت او کومک وکړي یا ځای ورکړي. که کومک وکړي یا یې ځای ورکړي، د قیامت په ورځ پر هغه د الله غضب او لعنت دی او د ده څخه هیڅ شی نه قبلول کېږي. ورونو، څرنګه چې د مدینې منورې ځینې یهود د مسلمانانو سره په دغه معاهده کې شامل او داخل سوه، نو اوس یو څه مادې د هغو په باره کې دي. اتمه ماده، یهود د بني عوف په دغه عهدنامه کې د مسلمانانو سره یو ځای دي. د یهودو خپل دین دی او د مسلمانانو خپل دین دی، بې له هغو کسانو څخه چې ظلم یا یوه ګناه وکړي. هغه څوک بې له خپله ځانه او خپلې کورنۍ څخه بل څوک نه هلاکوي. نه هم یهود د خپلې نفقې مسؤله دي او مسلمانان د خپلې نفقې، او دوی یو د بل کومک د هغه چا په مقابل کې سره کوي چې د دغه عهدنامې پر افرادو تجاوز او تیری کوي. لسم، د دغه عهدنامې د منونکو په مابین کې که کوم داسې اختلاف یا قضیه پیښه سوه چې د هغه په نتیجه کې د فساد او فتنې بیره وه، هغه موضوع و الله جل جلاله او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته راجع کیږي. هر څه چې د هغو حکم و په هغه سره فیصله کیږي. 11، د دغه عهدنامې د افرادو څخه هر څوک که په مدینه منوره کې وي هم په امان دی، او که تر مدینې منورې د باندې ولاړ سي هم په امان دی. دغه قانون نورې مادې هم درلودې، خو دغه زموږ د بحث لپاره مهمې مادې وي چې بې له رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم څخه بل هیڅوک حق نه لري چې تر مدینې منورې د باندې د یو چا سره عهد، اتفاق او قرارداد وکړي. نه یهودو او نه د مدینې منورې نورو مشرانو ته دا اجازه شته چې د خارجي خلقو سره تعهد یا اتفاق وکړي. دا کار فقط پر رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم پورې تعلق لري. او یوه ماده همداسې وه، که د یو چا د بل چا سره دعوه وه یا یې حق ورسره و، رجوع به د اسلام او مسلمانانو و قانون ته کیږي. په مدینه منوره کې بې له اسلامه بل قانون نه چلیږي. او د قریشو په باره کې معامله ډېره شدیده وه. هغه داسې که چیرې د قریشو د کفارو څخه یو څوک دلته راسي، نه به ځای ورکول کیږي او نه به ساتل کیږي. په مدینه منوره کې هیڅکله کافر قریش نه پرېښول کیږي. د دغه امر څخه داسې معلومېده چې دا د قریشو پر ضد د جنگ اعلان و چې د هغو سره نه صلح شته نه ګډ ژوند کول. دا هغه قانون و چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په الهي وحی سره کښېښاوه او اصحاب کرامو ولیکي، او بیا د مسلمانانو او همسایه یهودو په مابین کې متفق علیه د ژوند عملی قانون وګرځېدی. او اوس هم دا ممکنه نه ده چې په یو وطن یا یو مځکه کې دي اسلامي حکم او شریعت جاری سي تر څو چې په دغه قانون چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ایښی دی عمل ونسي، ځکه چې په عین وخت کې د شریعه احکام او حکم هم داسې دی لکه دغه قانون. ورونو، دغه قانون د اسلام پر عدالت دلالت کوي. تاسې ولیده چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د یهودو سره د ژوند کولو څونه عادلانه مادې کښېښولې. که په دغه مادو د یهودو د طرفه عمل سوی وای، دا ممکنه وه چې د مسلمانانو او یهودو ژوند ته یې ښې خوږې میوې راوړي وای. خو بدبختانه چې پر یهودو خپل د مکر، چم او خیانت طبیعت غالب سو، او لږ موده وروسته یې هغه مادې چې په دغه عهدنامه کې لیکل سوي وې او دوی پر ځان لازمي کړي وې ماتې کړې. د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم او مسلمانانو سره قسم قسم خیانتونه وکړه چې ان شاء الله په مناسبو ځایو کې به تفصیل درته راسي. ورونو، رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په دغه حکمت او په دغه پوهې سره د نوې ټولنې دپاره دغه قوانین کښېښول. خو دغه ظاهري قوانین اصلا د هغه معانیو یو اثر و چې مکرم او جلیل القدر اصحاب کرام د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم په صحبت او ملګرتیا کې حاصل کړي وه. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خپل اصحاب کرام د مخه تر دې پر تعلیم او تربیه، د نفسو پر پاکوالي، د ښو اخلاقو په عملي کولو، د ورورګلوۍ او محبت، د مجد او شرف، د طاعت او عبادت په ادب مؤدبه کړي وه. تاسې راسئ چې دلته د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم یو څه هغه اقوال یا لارښوونې رانقل کړو چې و خپلو متابعینو یا پیروانو ته یې د ښه ژوند د حاصلولو دپاره فرمایلي دي. یو خو به موږ د خپل رهبر او پیشوا سرور کائنات جناب رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم دغه ارشادات د خپل ژوند سرمشق وګرځوو، او بل به مو د هغه جاهلانو او ګمراهانو لږ رد ویلی وي کوم چې د پخوا څخه تر اوسه پورې پر هغه عظیم الشانه جناب او د الله جل جلاله پر رالیږل سوي رسول صلی الله علیه و آله وسلم بې ځایه او ناوړه نومونه یا القاب ایږدي. خو دا متل موږ ته د پخوا څخه را معلوم دی چې وایي
د سپي په خوله دریاب نه مردارېږي او یا وایي د سپو غپا و اسمان ته نه رسېږي. ورونو تاسو و دغه راتلونکو لارښوونو ته په غور او دقت سره متوجه سئ. پس له اورېدلو یا ویلو به قضاوت و تاسې ته در پرېږدم. تاسې به د ډنمارک د ګاودارانو یا د ثقافت او تمدن د هغه پروفیسرانو چې د سپو او بیزوګانو سره ښځې ودوي یا د بشر د حقوقو د هغه ټیکهدارانو چې په یوه وار پوره او کامل وطنونه د ښځو او کوچنیانو سپینږیرو او ځوانانو سره خرابوي او انسانان یې په بې رحمانه قتل سره وژني یا یې په هغه بندیخانو کې اچوي چې انسانیت په شرمېږي. هغه تهمتي القاب به مو هم اورېدلي وي چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم ته یې نسبت کوي. د دغه لارښوونو تر اورېدلو وروسته قضاوت هم تاسې وکړئ. د رسول الله صلی الله علیه و وسلم څخه یو چا پوښتنه وکړه چې کوم اسلام خیر او بهتر دی. د صلی الله علیه و وسلم وفرمایل چې خلقو ته ډوډۍ ورکوي او هر چاته کې پیژنې کې نه پیژنې سلام ور اچوي. عبدالله ابن سلام رضی الله تعالی عنه چې په اصل کې يهودي او بیا مسلمان سو دی وایي کوم وخت رسول الله صلی الله علیه و وسلم مدینه منورې ته راغلی زه ورغلم. کوم وخت چې مې د ده علیه الصلاة والسلام مخ ولیدی زه پوه سوم چې دا مخ د درواغجن مخ نه دی. او اوله خبره چې رسول الله صلی الله علیه و وسلم وفرمایل هغه دا وه ای خلقو په خپل مابین کې سلام نشر کوي یعنی که څوک پیژنې کې نه پیژنې سلام ور واچوه. ورونو تاسې پوهېږئ چې د سلام ویلو څه مقصد او څه معنا ده. دا چې ته د اول وار دپاره د یو چا سره مخامخ سې او د ده دپاره د الله عز وجل څخه د سلامتیا غوښتنه کوې ورته ووایې چې پر تا دې سلامتیا وي. آیا دا ممکنه ده چې ته دې هغه ته تکلیف ورکړې؟ هېڅکله نه. دا د اسلامي واقعي او صادق سلام مفهوم او مقصد دی او هغه مقابل طرف هم په عین لطف او اطمینان و تا ته دغسې سلامتیا وغواړي. دلته به څونه حب او همکاري پیدا سي. نو رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ایها الناس افشوا السلام ای خلقو په خپلو مابینو کې سلام نشر کړئ واطعموا الطعام او خلقو ته ډوډۍ ورکوئ وصلوا الارحام او د اقرباو سره دوستي او همدردي کوئ وصلوا بالليل والناس نيام او د شپې چې خلق بیده وي تاسې لمونځ کوئ تدخلوا الجنة بسلام په سلامتیا سره به جنت ته داخل سي. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هر هغه څوک چې د ده همسایه د ده د آزارو څخه نه وي په امان هغه جنت ته نه داخلیږي. نو ته فکر وکړه چې زه ستا همسایه یم او ته زما او دا د اسلام امر وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي مسلمان هغه څوک دی چې نور مسلمانان د ده د لاس او ژبې د آزار څخه سالم پاتې سي یعنی د ده د هر شر څخه په امان وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي ټول مؤمنان لکه یو سړی یا ټول مؤمنان د یوه سړي په مثال دي. که د یو چا سترګه خوږېده ټوله بدن یې په تکلیف وي که یې سر خوږېدی ټوله جسم یې په تکلیف وي. یعنی که په مسلمانانو کې یوه سړي ته مشکل پیښ و ټوله باید په خوښ سي او ټوله د ده د تکلیف د لرې کولو دپاره کوښښ وکړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي مؤمن د مؤمن دپاره داسې مثال لري لکه د دیواله خښتې یوه په بله ټینګېږي. په پښتو کې متل دی وایي که تا ویل چې زه یم او ما ویل چې زه یم نه به ته یې نه به زه یم. که تا ویل چې ته یې او ما ویل چې ته یې هم به زه یم هم به ته یې. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي یو د بل سره بغض مه کوئ حسد مه سره کوئ دسیسې مه سره جوړوئ او د الله عز وجل بندگان ورونه اوسئ. او مسلمان ته دا نه ده روا چې د بل مسلمان ورور سره تر 3 ورځې زیات خبرې بندې کړي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي مسلمان د مسلمان ورور دی نه ظلم ورسره کوي او نه دشمن ته تسلیموي. او هر هغه څوک چې د خپل ورور د حاجت په اجرا کولو کې وي الله عز وجل به د ده د حاجت ورپوره کړي. که چا د یو مسلمان څخه یو تکلیف لرې کړي الله عز وجل به د قیامت د ورځې د تکالیفو څخه د ده څخه یو تکلیف لرې کړي. که چا د یو مسلمان پرده وکړه الله عز وجل به د قیامت په ورځ د ده پرده وکړي. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي پر هغه چا رحم وکړي چې په مځکه کې دي هغه څوک به رحم در باندې وکړي چې په اسمان کې دي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هغه څوک مؤمن نه دی چې دی ځان مړوي او څنګ ته یې همسایه وږي وي. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي مسلمان ته بد ویل فسق دی او جنگ ورسره کول کفر دی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم د لارې څخه د آزار د شي لرې کول لکه سرشه ډبره د کیلې پوستکی او داسې نور صدقه بللې ده او د ایمان د حصو څخه یې یوه حصه بللې ده. رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلق د خیرات ورکولو ته تشویقول
او د خیرات داسې فضایل یې ورته بیانول چې د خلکو په زړو کې خیرات خوښ ګرځېدی. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي صدقه او خیرات ګناهونه داسې پټوي لکه اوبه چې اور وژني. ورونو دا پر غریبانو رحم سو. رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي هر مسلمان کبل مسلمان ته د لټوالي په وخت کې کالي ورکړه الله عز وجل به د جنت کالي په واغوندي. هر مسلمان کبل مسلمان ته په لوږه کې خواړه ورکړه الله عز وجل به د جنت د میوو څخه خواړه ورکړي. او هر مسلمان کتغي مسلمان وبکي الله عز وجل به رحيق مختوم په وچشي. رحيق مختوم د جنت شربت دی. او رسول الله صلی الله علیه و وسلم فرمایي خپل ځانونه د دوزخ د اور څخه وساتئ که څه هم د نیمې خرما په خیراتولو سره وي. که هغه هم ونه لري نو په ښه خوږه خبره سره. او پر دغه ټولو ارشاداتو سربیره رسول الله صلی الله علیه و وسلم خلق و عفت او نسوال کولو ته دعوتوي. د صبر او قناعت فضائل ورته بیانوي او فرمایي که چا فقر او سوال کاوه د قیامت په ورځ به پر مخ غوښ نه وي. البته د دې حکم څخه هغه سوالګر وتلی دی چې د ډېر ضرورت په وخت کې د چا څخه یو شی وغواړي. د دغه لارښوونو ترڅنګ خپل اصحاب و عباداتو او هغه اجر او ثواب ته تشویقول چې د الله عز وجل سره و. په دغه لارښوونو او ارشاداتو سره رسول الله صلی الله علیه و وسلم د خپل اصحاب کرامو معنویات او مواهب ورپورته کړ.